أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته را رسېدلې وه. د روژې په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه و هغه بت ته ورولېږي چې د سواع په نامه سره یادېدی، چې دا د هذیل د قبیلې بت و او د مکې مکرمې څخه 3 میله لرې د رهاط په منطقه کې پروت و. کوم وخت چې عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه هلته ورغلی، د بت خدمتګار یا ملنګ ورته وویل د څه شي دپاره راغلی یې؟ عمرو رضی الله تعالی عنه وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کړی یم چې دغه بت ونړوم. هغه ملنګ ویل دا کار نسې کولی. عمرو رضی الله تعالی عنه وویل ولې؟ ملنګ ویل نه دې پرېږدي. عمرو رضی الله تعالی عنه وویل حتی تر اوسه پورې ته پر هغه خپل باطل دین یې؟ ویحک، آیا دغه بت شی اوري کې ویني؟ نو عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ورتیر سو او بت یې مات کړ او بیا یې خپلو ملګرو ته وویل چې دغه خونه شاوخوا ټوله ونړوئ. خونه ونړول سوه خو شی یې نه کوي پکښې پیدا. بیا یې هغه ملنګ ته وویل څنګه سو؟ ملنګ ویل ما هم د الله د پاره اسلام راوړی او قبول کړی دی. دریم، دغه د روژې په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سعد ابن زید الاشهلی رضی الله تعالی عنه د 10 نفرو ملګرو سره د هغه بت د ماتولو دپاره ولېږي چې د منات په نامه سره یادېدی، چې دغه بت په مشلل کې د قدید سره و. دغه بت د اوس، خزرج، غسان او ځینو نورو قبیلو دپاره و. کم وخت چې سعد رضی الله تعالی عنه هلته ورغلی، د هغه بت خادم یا ملنګ ورته وویل د څه شي دپاره راغلی؟ سعد رضی الله تعالی عنه وویل د منات د نړولو او ماتولو دپاره. ملنګ ویل ته او هغه ښه سره پوهېږي. سعد د بت پر طرف ورهیسو. د بت د طرفه یوه لڅه توره ښځه چې د سر ویښتان یې شکېدلي او پاشلي وه ورته راووته، چې چغې یې وهلې او خپل ځګر یې په چپلاخو واهه. هغه ملنګ ورته وویل یا منات، ځینې نافرمانه خلق دي راغلي دي، ځان ځینې ساته. خو سعد رضی الله تعالی عنه په توره ووهل او ښځه یې ووژل او بیا هغه بت ته ورتیر سو، هغه یې هم ونړاوه. څلرم، کم وخت چې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د عزا د ماتولو او نړولو څخه راغلی، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بني جزیمه و قبیلې ته د دعوت دپاره ولېږي، نه د جنګ کولو دپاره. د خالد رضی الله تعالی عنه سره 350 نفره د مهاجرینو، انصارو او د بني سلیم د قبیلې خلق ورسره ملګري دي. خالد رضی الله تعالی عنه چې هلته ورغلی، هغه ټول قوم د ده د استقبال دپاره مسلح مخ ته ورته راووته. د هغو د جنګ اراده نه ده، مګر په هغه وختو کې د عربو دا قانون و چې د یوه لوی او معتبره سړي و استقبال او شراغلي ته به د اسلحې سره راوتل. نو دغه قوم هم د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه و مخ ته مسلح راووته. د خالد رضی الله تعالی عنه بیا دا خیال سو چې دوی د جنگ دپاره راوتلي دي. نو خالد رضی الله تعالی عنه ورغږ کړه اسلمو، یعنی مسلمانان سي. هغو ویل صبعنا صبعنا، یعنی د دینه وتلیو. هغو په خپل اصطلاح وویل د دینه وتلیو، یعنی هغه پخوانی دین مو پرې ایښی دی.
داسې نه وویل اسلمنا چې مسلمانان سوي یو، مګر د مسلمانانو او نورو عربو په اصطلاح صابي یعنی کافر. نو د مسلمانانو په اصطلاح د دوی د خبرې معنا دا سوه چې کافران سوي یو. خالد رضی الله تعالی عنه د حمله امر وکړي چې جنگ شروع کړي ځکه دوی کفار دي. دغه د خبرو په غلط فهمي سره جنگ شروع سو. په هغه قبیله کې هم نفر ووژل سوه، هم یې بندیان ځینې ونیول او دغه بندیان یې د خپل لشکر پر افرادو تقسیم کړه. وروسته هغو وویل اسلمنا. خالد رضی الله تعالی عنه ویل د تورې د بیرې مسلمانان سواست. په شپه کې خالد رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې دغه در سره بندیان هم ووژني ځکه د ده په خیال کفار دي. مګر عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه او ځینو نورو اصحاب کرامو یعنی مهاجرینو او انصارو دغه کار ونه کړي، یعنی خپل ورسره بندیان یې نه ووژل. ویل اوس چې دوی اسلام قبول کړي موږ یې نه وژنو، خو یوازې د بني سلیم قبیلې چې نوي مسلمانان سوي وه خپل بندیان ووژل. مقصد دا چې دغه خلق یو د بل د خبرو د نه پوهېدلو یا د یوه سوء تفاهم په سبب د بني جزیمه ډېر نفر ووژل سوه. کم وخت چې خالد رضی الله تعالی عنه بیرته مکې مکرمې ته راغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه خبر وویل سو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر په قهر سو، لاس یې پورته کړي او ویې فرمایل اللهم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، یعنی الهی زه د هغه کار څخه بری او بیزاره یم چې خالد کړی دی. دغه د ده په کار ناخوښه یم. 2 واره دغه جمله تکرار کړه او بیا یې وفرمایل ان فی سیف خالد لرهقا، بېشکه چې د خالد په توره کې وینه تویېده سته، یعنی دی پر قتل او وژنه دلاوري لري. مګر څرنګه چې په دې مسئله کې شبهه او خطا موجوده وه، هغه د الفاظو او اصطلاحاتو د اختلاف او نه پوهېدو په سبب بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و خالد رضی الله تعالی عنه ته عفو وکړه، جزا یې ورنکړه. ځکه په دغه حال کې د دواړو خبرو احتمال موجود و، یا دا چې مسلمانان سوه یا دا چې د جنگ دپاره راوتلي وه. خو بیا هم د دغه موضوع په باره کې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه په مابین کې د شر خبرې سره رد او بدل سوې. دا حال ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و خالد ابن ولید ته وفرمایل یا خالد احتیاط کوه، زما په اصحابو کار ملره. په والله که د احد غر د سرو زرو سیه او ستاوي او تی بیا د الله جل جلاله په لار کې مصرف کې، زما د اصحابو هغه یو د سهار د تګ یا د شپې د تګ درجه او ثواب به نه کې حاصل. یعنی دوی چې هغه د ضعف او مسکنت په حال کې د جهاد دپاره په سهار یا ماښام کې یو تګ کړی دی، د هغه ثواب نه سي حاصلولی، هغه نور کارونه خو یې پرېږده. ورونو، دغه خبره زموږ او ستاسې ټولو دپاره لوی درس او تعلیم دی. موږ او تاسې د صحابه کرامو سره باید څونه ادب او احترام ولرو. که څه هم خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په خپل صحابي دی، سیف من سیوف الله، جهاد او غزاوی تاسې ته در معلومې دي، مګر د هغه سابقون الاولون و درجې ته نسي رسېدلی. نو موږ او تاسې باید څه وکړو؟ ورونو، دغه د مکې مکرمې د فتح غزا وه. دغه هغه فیصله کوونکی جنگ و چې په جزیرة العرب کې د کفر رئیسانو او رهبرانو ماته وخوړه. قریش هغه قوم و چې همیشه به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره عناد او دشمنی کول. دوی هغه څوک و چې د عربو نورې قبیلې د اسلام د قبلولو څخه منع کولې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په داسې ډول سره مکه مکرمه فتح کړه چې قریشو د هغې د فتح کولو هیڅ فکر نه کاوه. دا هم د الله جل جلاله فضل او کرم و چې دغه فتح بې له وژنې او وینې تویولو سرته ورسېده.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امن او سلامتیا مکه مکرمه ته داخل سو. دا هغه عظیمه فتح ده چې په جزیره العرب کې د بت پرستی اساس او ریشه وروکشه او د هغه د پاتې کېدو دپاره هیڅ امید نسو پاته. په صورت عموم سره د جزیره العرب ټولو قبیلو د دې انتظار کاوه چې د دغه جنګ څخه چې د مسلمانانو او بت پرستانو په مابین کې د ډیره وخت څخه شروع شوی دی څه نتیجه راوځي او څوک کامیابه کیږي. د دغه قبیلو دا یقین او عقیده وه چې پر حرم هغه څوک کامیابه کېدلی سي چې پر حق وي او دغه عقیده بیا ډیره هغه څه ورتایید کړې او تایید کړې وه چې نیم قرن دمخه د اصحاب الفیل او د دغه حرم په مابین کې پیښ شوه. نو د حدیبیې صلح د دغه لوی فتح دپاره مقدمه او توطئه وه. په هغه صلح سره خلق په امان سوه. ځینو د ځینو نورو سره خبرې کولای سوای او دلایل یې ویلی سوای. هغه کسان چې په مکه مکرمه کې وه او خپل دین یې پټاوه هغو وکولای سوای چې خپل دین ښکاره کړي او خلق ورته را دعوت کړي او پر خپل دین دلایل ووایي. د هغې صلحې په واسطه ډېر انسانان و اسلام ته داخل سوه. تاسې ولیده چې په تیرو ټولو غزاو کې د مسلمانانو شمیر تر 3000 نفره نه دی زیات سوی، مګر په دغه غزا کې 10,000 نفره مسلمانان سره یو ځای سوه او دغه فیصله کوونکې غزا د خلقو سترګې ورخلاصې کړې. په دغه غزا سره د خلقو د سترګو څخه هغه آخرنۍ پردې چې د دوی او د اسلام په مابین کې وې ایسته سوې. په دغه غزا سره مسلمانانو په ټوله جزیرة العرب کې سیاسي او دینی سیطره حاصله کړه. دینی صدارت او دنیوي ریاست دواړه و مسلمانانو ته ورتسلیم سوه. هغه مرحله چې د حدیبیې په صلح سره شروع سوې وه په دغه فتح سره پوره او کامله سوه او تر دې وروسته یوه بله مرحله شروع سوه چې هغه مرحله په تمامه معنا د مسلمانانو په ګټه او مصلحت وه. د عربي قبیلو دپاره بل څه نه وه پاته بې له دې څخه چې په ډلو ډلو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راتله او اسلام ته داخلېده او بیا یې د دغه ځایه څخه وعالم ته دعوت ورسره وری او دغه کار په 2 راتلونکو کلو کې په پوره ډول سره پای ته ورسېدی. ورونو که موږ د مکې مکرمې د فتح و حالاتو او واقعاتو ته په غور او دقت سره متوجه سو د هغه څخه خورا ډیر دینی او سیاسي، اخلاقی او اجتماعي، احکام او تجربې، حتی نبوي حکمتونه را ایستلی سو. خو څرنګه چې زموږ بحث د دغسې موضوعاتو د بیانولو دپاره نه دی، نو که د دینی احکامو په را ایستلو او بیانولو شروع وکم زموږ بحث ډیر اوږدیږي. په دې سبب چې بحث مو اوږد نسي د ډیرو موضوعاتو تر بیانولو به تیر سم، خو فقط دغه یو څو موضوعاتو ته باید ښه متوجه سو او دا به زموږ دپاره درس وي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت د ویلو او اوریدلو څخه څنګه حکمتونه او عبرتونه را ایستلی سو. اول، تاسې خو اوس د دغه لوی فتح واقعات واورېده چې الله جل جلاله خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه اصحاب رضی الله تعالی عنهم اجمعین په دغه فتح سره مکرم او معزز کړه. اوس تاسې کولای سئ چې د هغه پخواني دعوت او د هغه د واقعاتو او تکالیفو نتیجه او ثمره په خپلو سترګو سره ووینئ. اوس چې د فتح قصه واورېده ته کولای سې چې د هغه هجرت چې 2 کاله د مخه د دغې مکې مکرمې څخه سوی و ارزش او اهمیت وسنجوې. ته باید په دې پوه سې چې د الله او اسلام په لار کې د مځکې او وطن، د مال او کورنۍ، د قوم او اقرباو قرباني کول قرباني نه ده. که اسلام پاته وي دغه شیان دي ټول بیرته لاسته درځي او که اسلام نه وي دغه ټول شیان و تا ته فایده نسي در رسولی. اوس ته د دغه لوی فتح په واقعو کې ښه غور وکړه. تا ته به در معلومه سي چې تر دغه فتح د مخه هغه جهاد او شهادتونه،
هغه لوږې او تنګې، هغه زحمتونه او تکلیفونه عبث او بېهوده نه وه. د یوه مسلمان یو څاڅکی وینه هم بې فایدې نه وه توی سوې. مسلمانانو چې په هغه خپلو سفرو او جنګو کې کم تکالیف زغملي وه، هغه ټوله د دوی دپاره د دوی په بانکي حساب کې جمع کېده. هغه ټوله د دغه فتح او نصرت قیمت و چې دوی په کشتو یا اقساطو سره جمع کړی و، او دا هم د الله جل جلاله په خپلو بندگانو کې قانون او طریقه ده. بې له صحیح اسلام څخه نصرت نسته، او اسلام بې له عبودیت څخه نسته، او عبودیت بې له تضحیې او قربانۍ څخه نسته. د الله جل جلاله په لار کې به جهاد کوي، تر هر څه به تیریږي، نو ته واقعي عبدالله یې، او د الله جل جلاله نصرت دې ملګری کیږي. ستا هغه ورځ په یاد ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل وطن مکې مکرمې څخه ووتی، او څنګه ووتی؟ د غرو او شیلو په مابین کې د شپې په پټه و مدینې منورې ته مهاجر ووتی، چې ځینې اصحاب یې تر ده صلی الله علیه و آله وسلم د مخه هلته مهاجر سوي وه، او ځینې تر ده علیه الصلاة وسلام وروسته پسې ورغله، چې د هغو شمېر هم لږ او هم ضعیفه وه. هغو ټولو مال او کورنۍ، مځکه او وطن د دې دپاره پرېښول چې دین ورپاته سي. دغه دي هغه ټوله اوس و خپل مال او خپلو کورنیو، خپل وطن او خپلو اقرباو ته راغله، چې تله لږ وه او اوس ډیر دي، چې تله ضعیفه وه او اوس قوي دي. او هغه کسان چې پرون یې دوی په جبر او ستم سره ایستلي وه، نن د دوی استقبال په خشوع او خضوع، په ذلت او کښتو سترګو سره کوي. د مکې مکرمې هغه اهل چې د قرآن مجید اورېدل یې منع کړي وه، اوس په ډلو ډلو د الله جل جلاله و دین ته داخلیږي. هغه حبشي بلال رضی الله تعالی عنه چې همیشه به د مکې مکرمې په سرو او تودو ریګو کې د مشرکانو پر لاس عذابونه ورکول کېده، اوس د کعبې شریفې وبام ته خیږي او په لوړ آواز سره د الله اکبر الله اکبر نارې وهي. دا هغه آواز دی چې یوه ورځ یې د عذاب تر چلاخو او وهلو لاندې په زګیروي سره ویل احد 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 احد. دغه دی نن ورځ لوړ پر کعبه شریفه ولاړ دی، په لوړ او خواږه آواز سره وایي اشهد ان لا اله الا الله او اشهد ان محمدا رسول الله. او ټوله هم چپ او غږ یې ورته نیولی دی. دا ټوله هغه یو حقیقت دی چې دوهم نه لري، چې هغه اسلام دی. نو هر هغه انسان څونه احمق او جاهل دی چې بې له اسلامه د بل شي دپاره جنګ او جهاد کوي. دغه انسان فقط د هغه خیالاتو او اوهامو دپاره کوښښ کوي چې هیڅ حقیقت نه لري. موږ او تاسې څونه ډېر سره بیرغونه ولیده او د هورا نارې مو واورېدې چې د دوی د ساتنې دپاره د دوی تر شا څونه سرې لښکرې ولاړې وې. هغه ټوله څه سوه؟ څرنګه چې د هغو خلقو جنگ او جهاد فقط د باطلو اوهامو دپاره و، په هغه خپله زانګو کې نیست او نابود سوه. او اسلام چې یو حقیقي او الهي دین دی، که څه هم په ظاهره نه لښکرې لري او نه پوجونه، خو بیا هم د 1400 کلو راهیسې پر خلقو مسلط او قائم دی. دوهم، تاسې د فتح په ورځ د ابو سفیان و عمل او کار ته نه یاست په تعجب کې؟ دی هغه اول سړی دی چې خپل قوم ته ورغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ څخه یې بیرول، او دی د خپل قوم څخه هغه اول سړی دی چې په دغه ورځ و اسلام ته داخل شو. حال دا چې دی هغه څوک و
چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ دپاره د مکې مکرمې څخه هیڅ داسې لښکر نه دی وتلی چې د ده په امر او لارښوونه سره دې نه وي. شاید د الهي حکمت دا خوښه وه چې مکه مکرمه دې بې له جنګ څخه فتحه سي او د مکې مکرمې اهل دي و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بې له جنګ تسلیم او تابع سي. که نه خو دوی هغه کسان وه چې دی علیه الصلاة وسلام یې ازاراوه، دوی وه چې دی علیه الصلاة وسلام یې د مکې مکرمې د ښاره څخه ویستی، دوی وه چې جنګونه یې ورسره کول، او نن ورځ بې له هیڅ کوښښه د مسلمانانو د ابو سفیان د مسلمانېدو اسباب په خپله برابر سوه. دا د دې دپاره چې دی خپل قوم ته ورسي او د هغو د دماغه څخه د جنگ فکرونه وباسي. د مکې مکرمې هوا د صلح دپاره مناسبه کې چې په نتیجه کې د شرک او جاهلیت ژوند شخصي او د توحید او اسلام لمر وځلیږي. او د دغه کار دپاره تمهید او مقدمه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه اعلان و چې ویې فرمایل که څوک د ابو سفیان کور ته ننوتی هغه په امان دی. ورونو تاسې د دغې خبرې په حکمت او قیمت پوهیږئ؟ په والله یو ساعت د دغه خبرې پر حکمت خبرې کېدلی شي. که څه هم هلته په انصارو کې ځینې داسې کسان پیدا سوه چې د دغه خبرې حکمت نور معلومېدی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که څوک د ابو سفیان کور ته ننوتی هغه په امان دی، ځینو انصارو و ځینو نورو ته وویل په والله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و خپل ښار ته میل پیدا سو او پر خپل قوم مهربانه سو. ابو هریره رضی الله تعالی عنه وایي په دغه وخت کې وحی نازلې سوې او په دغه وخت چې په هغه کې به وحی نازلېدې موږ پوهېدو، یعنې علامې را معلومې وې. نو دغه د وحیو د نزول په وخت کې به د وحیو د نزول تر خلاصېدو تر وخته هیچا و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته سترګې هم نه ور اړولې. کم وخت چې د وحی نزول پای ته ورسېدی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا معشر الانصار، هغو ویل لبیک یا رسول الله. ویل تاسې وویل چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و خپل ښار ته میل پیدا سو. هغو ویل هو داسې پیښه سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هیڅ کله داسې نه ده، زه د الله بنده او د الله رسول یم، ما و الله او تاسې ته هجرت در کړی دی، ژوند به مې هم ستاسې سره وي او مرګ به مې هم ستاسې سره وي. انصارو په ژړا ژړا و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل په والله موږ دا خبره نه ده کړې مګر د دې دپاره چې الله او رسول الله زموږ سره وي. ورونو دغه د ایمان او اسلام فرق دی. اسلام هغه دی چې په ظاهره مسلمان وي لکه اوس چې ابو سفیان مسلمان سو، او ایمان دغه دی چې د انصارو په زړو کې و چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حریص و او په مکه مکرمه کې د ده علیه الصلاة وسلام پاتې کېده نه غوښته. دریم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حکمتو څخه یو دا و پس له هغه څخه چې ابو سفیان خپل اسلام اعلان کړي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عباس رضی الله تعالی عنه امر کوي چې د هغه تنګي په خوله کې ودروي چې هلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لښکرې تیریږي. دا د دې دپاره چې ابو سفیان یې په خپلو سترګو وویني چې د اسلام قوت و کومې درجې ته رسېدلی دی او د هغه لږو پاشلو او ضعیفو مهاجرو حال و کم حالت ته اوښتی دی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.